بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان مسلمان ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو، نننۍ خپرونه مو هم د مدعا به د تعیین او معلومیت په باره کې ده. د یادونې وړ ده چې مدعا به یعنی هغه شی چې مدعی یې دعوه لري پر مدعا علیه باندې، که دغه شی او مدعا به عین وي، یعنی بدل او عوض د اشیاء مستهلکه و نه وي، او منقول وي، یعنی له یو ځای څخه بل ځای ته نقل کیدی او وړل کیدی شي، نو د دغه مدعا به چې منقول وي یو څو صورتونه فقهای کرامو لیکلي دي. اول چې مدعا به عین او منقول وي او حاضر وي په مجلس د محاکمې او قضا کې. دویم چې مدعا به عین او منقول وي او حاضر نه وي په مجلس د محاکمې او قضا کې، خو مجلس د قضا ته راوړل او احضار ممکن وي بغیر له څه مصرف څخه. دریم چې مدعا به عین او منقول وي خو حاضر نه وي په مجلس د محاکمې او قضا کې، البته راوړل او احضار ممکن نه وي مجلس د قضا ته بغیر له مصرف او کرایې څخه، یعنی راوړل یې مصرف غواړي. دا درې واړه صورتونه د هغه مدعا به دي چې عین او منقول وي، او د غیر منقول مدعا به بیان به وروسته ذکر کړو. اول صورت چې مدعا به عین او منقول وي او حاضر وي په مجلس د محاکمې او د قضا کې، یعنی اول صورت دا دی که مدعا به په مجلس د قضا کې حاضر وي او منقول وي، یعنی مدعا به له خپل ځای څخه نقل قبلوي، نو تعین د داسې مدعا به به په اشارې سره هم صحیح وي، ځکه چې اشاره د جمله اسبابو د تعریف څخه یو واضح سبب دی. اشاره اکثر په ګوتې سره وي یا په لاس سره وي، البته که په سر سره طرف د مدعا به ته اشاره وشي او دا معلومه هم وي چې دغه اشاره د مدعا به په طرف ده، هم کفایت کوي او هم پرې تعین د مدعا به راځي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4 جلد 1400 مادې په شرح کې داسې لیکل شوي: معلومیة المدعا به تكون بالإشارة أو الوصف والتعريف، وهو إذا كان عينا منقولا وكان حاضرا في مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية. فلذلك إذا كان المدعا به عينا منقولا وحاضرا في مجلس المحاكمة فيكفي لتعريفه حين الدعوى والشهادة، وكذا حين اليمين الإشارة إليه باليد، ولا يحتاج إلى توصيف أو تعريف آخر، لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف. أما إذا لم يشر إليه باليد وأشير إليه بالرأس وقصد بتلك الإشارة العين المدعى بها، وكان معلوما بأن الإشارة موجهة إليها فيكفي وإلا فلا. خلاصه ده چې معلومیت او تعین د مدعا به به یا په اشارې کولو سره وي او یا په بیانولو او په تعریف کولو سره وي، خو دا هله
چې مدعا به عین وي او منقول وي، یعنی د منقولاتو له جملې څخه وي، او هم حاضر وي مدعا به په مجلس د محاکمې کې، نو بیا اشاره ورته کول دغه مدعا به ته هم کافي دي. نو بناء له دې وجې چې کله مدعا به عین وي او د منقولاتو له جملې څخه وي او حاضر وي په مجلس د محاکمې کې، نو بیا په دې صورت کې په وخت د دعوې د مدعي کې او یا پر وخت د شهادت د شاهدانو کې او یا پر وخت د قسم کولو د مدعا علیه کې دغه مدعا به ته اشاره کول په لاس هم کفایت کوي او احتیاج نشته د هغې توصیف او تعریف کولو ته په بلې طریقې سره. دا ځکه چې پر اشارې کولو سره تعریف او پیژندل دا له کامل ترینو اسبابو د تعریف څخه ده. البته که چیرې مدعا به ته اشاره په لاس ونشي بلکې اشاره ورته په سر ښورولو سره وشي او مقصود په همدغه اشارې د سر سره همدغه مدعا به وي او دا معلومه او واضحه هم وي چې دغه اشاره د سر متوجه ده دغه مدعا به ته، نو دغه اشاره هم کافي کیږي. او که داسې معلومه او واضحه نه وي نو بیا دغه اشاره د سر نه کافي کیږي. تر دې ځایه بیان د هغه مدعا به و چې عین او منقول وي او حاضر وي په مجلس د محاکمې او په مجلس د قضا کې. دویم صورت چې مدعا به عین او منقول وي خو حاضر نه وي په مجلس د قاضي او مجلس د محاکمې کې، یعنی هغه شی او مدعا به چې مدعي پرې دعوه کړې پر مدعا علیه باندې، که هغه مدعا به داسې شی وي چې مجلس د محاکمې ته را نقل کېدی او راوړل کېدی شي، خو د محاکمې په ورځ دغه مدعا به چې پرې دعوه شوې ده په مجلس د محاکمې کې حاضر نه وي. البته مجلس ته یې راوړل او احضار اسانه او ممکن وي بغیر له څه مصرف او کرایه څخه. لکه مثلا مدعي دعوه وکړي پر مدعا علیه باندې د مشکو یا د عنبرو او ووایي چې دغه مشک او عنبر چې له مدعا علیه سره دي دا زما دي، او یا مدعي دعوه وکړي پر مدعا علیه باندې د لږ شان زعفرانو او ووایي قاضي ته چې دغه زعفران چې د مدعا علیه سره دي دا زما دي، او یا مدعي دعوه وکړي پر مدعا علیه باندې د لاس د ساعت او یا د لاس د ګوتمې او ووایي قاضي ته چې د مدعا علیه سره چې کوم ساعت دا ساعت زما دی، او یا د مدعا علیه سره چې کومه ګوتمه ده هغه زما ده. نو په دغه ټولو صورتونو کې چونکې مدعا به او هغه شی چې مدعي دعوه کړې ده پر مدعا علیه ممکن دي د هغه حاضرول مجلس د قضا ته، یعنی دغه شیان مجلس د قضا د قاضي ته راوړل کېدی شي بغیر له څه مصرف څخه. نو که مدعا به دغه شیان وي چې پورته ذکر شول یا د دوی په شان نور وي او مجلس د قضا د قاضي ته را نقل کېدی او راوړل کېدی شي بغیر له څه تکلیف څخه او بغیر له څه کرایې او مصرف څخه، نو د داسې شیانو په دعوه کې به قاضي د مدعا علیه د انکار په صورت کې مدعا علیه مجبور او مکلف کړي په دې چې دغه مدعا به مجلس د قضا او مجلس د محاکمې ته راوړي. دا یاد لرئ چې دغه مدعا به راوړل مجلس د قضا د قاضي ته ولې ضروري دي؟ ځکه چې مدعي د دعوې پر وخت ورته اشاره وکړي او متعین او معلوم شي چې دغه هغه مدعا به او هغه شی دی چې مدعي پرې دعوه لري،
او همدغه شان د مدعا به راوړل مجلس د قضا د قاضي ته ځکه ضروري دي چې د مدعي ګواهان د ګواهۍ کولو پر وخت ورته اشاره وکړي او ووایي چې موږ په اشهد بالله سره ګواهي کوو د دې خبرې چې دغه شی مدعا به د مدعي ملکیت او حق دی. او همدغه شان که مدعي ګواهان ونه لري او مدعا علیه د مدعي له حق څخه منکر وي او قسم هم پرې کوي، نو بیا د مدعا به راوړل مجلس د قضا د قاضي ته ځکه ضروري دي چې مدعا علیه د قسم کولو پر وخت دغه مدعا به ته اشاره وکړي او ووایي چې زه د الله په ذات قسم کوم چې دغه مدعا به د مدعي ملکیت او حق نه دی. خلاصه دا چې که مدعا به حاضر نه وي په مجلس د قاضي کې او راوړل یې ممکن وي مجلس د قضا ته، نو مدعا علیه به دغه مدعا به محکمې او مجلس د قضا ته راوړي، لکه څرنګه چې په همدې اړه د درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4م جلد او د 1421 مادې په شرحه کې داسې لیکل شوي: اذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه المدعي بقوله هذا لي مشيرا إليه بيده وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق فأطلب أخذه منه، وإن لم يكن حاضرا بالمجلس ولكن يمكن جلبه وإحزاره بلا مصرف يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه في اليمين والشهادة. دریم صورت که مدعا به عین او منقول وي او حاضر نه وي په مجلس د قضا او د قاضي کې، خو ممکن هم نه وي راوړل یې مجلس د محاکمې ته بغیر له مصرف او کرایې څخه، لکه د غنمو یا د اوربشو لوی لوی ډیري وي او یو شخص پرې دعوه وکړي او ووایي چې دغه د غنمو یا د اوربشو ډیری زما ملکیت او زما حق دی، نو په داسې صورت کې چې مدعا علیه د مدعي له حق او ملکیت څخه منکر وي، قاضي به مدعا علیه د دغه مدعا به په راوړلو مجلس د قضا ته نه مجبوروي، بلکې مدعي به د قاضي په مجلس کې د مدعا به تعریف وکړي، وصف به بیان کړي، نښې نښانې رنګ مقدار او علامات وغیره به بیان کړي او قیمت به هم بیان کړي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په مجلة الاحکام 4م جلد 1421 ماده کې هم داسې لیکل شوي: وإن لم يكن إحزاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن. مثلا لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه وإن لم يبين قيمته، أو قال لا أعرف قيمته. البته که د مدعي دعوه پر مدعا علیه د غصب او یا د رهن وي، په دې ډول چې مدعي ووایي قاضي ته چې مدعا علیه زما څخه دومره مال غصب کړی، او یا مدعي قاضي ته ووایي چې له مدعا علیه سره زما مرهونه ده. مثلا مدعي ووایي قاضي ته چې دغه مدعا علیه له ما څخه د زمرودو ګوتمه غصب کړی او هغه اوس له ده سره موجود ده، او یا له ده سره وه خو اوس ترې هلاکه شوې، او ووایي چې ما ته د زمرودو د ګوتمې قیمت نه دی معلوم، نو په دغه صورت کې که مدعي د دغه زمرودو د ګوتمې قیمت هم بیان نه کړي، نو دعوه یې درسته او صحیح ده. قاضي به یې دعوه اوري او قابل د سماع هم ده. او همدغه شان په دعوه د رهن کې هم که مدعي ووایي د قاضي په وړاندې چې ما له دغه مدعا علیه سره د 20 دینارو د قرض په مقابل کې
یو د لاس ساعت د رهن په توګه ایښی و او ما ورته 100 دیناره سپارلې هم دي، نو اوس ماته دې زما مرهونه راکړي. نو په دغه دواړو صورتونو کې به قاضي مدعي په دې نه مجبوروي چې د مغصوبې او یا د مرهونې قیمت بیان کړي او نه پر مدعي د دوی قیمت بیانول لازم دي. د یادونې وړ ده که مدعا به یو شی نه وي بلکې متعدد او مختلف شیان وي، مثلا مدعي پر مدعا علیه باندې د 5 اسونو او د 2 وزو او د 3 ونو وغیره وغیره دعوه وکړي، نو په داسې دعوه کې به چې مدعا به متعدد او مختلف شیان وي، مدعي به د ټولو شیانو مجموعي قیمت ذکر کوي په خپله صورت دعوه کې. دا پرې لازم نه دي پر مدعي چې د هر یو ځان ته تعیین د قیمت وکړي، بلکې په دعوه د مدعي کې او یا په شهادت د شاهدانو کې د دغه شیانو مجموعي قیمت ذکر کول هم کفایت کوي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4م جلد د 1422 مادې شرح کې داسې لیکل شوي: اذا كان المدعى به اعیانا مختلفة الجنس والنوع والوصف يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة. إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف كأن كانت 5 خيول وشاتين 3 أشجار فيكفي ذكر مجموع قيمتها في الدعوة والشهادة على القول الصحيح. تر دې د مخه د هغه مدعا به بیان و چې عین او منقول و. اوس بیان د هغه مدعا به کوو چې غیر منقول وي، یعنی نقل نه قبلوي د یو ځای څخه بل ځای ته. د یادونې وړ ده چې که مدعا به غیر منقول وي، یعنی مدعا به داسې شی وي چې مجلس د قضا ته نه راوړل کیږي، لکه ځمکه، نو په داسې دعوه کې به مدعي په صورت دعوه کې د هغه ښار، کلي، محلې او کوڅې یادونه او لیکنه هم کوي چې دغه مدعا بها ځمکه په هغې کې واقع ده، او همدغه شان به د دغه مدعا بها ځمکې حدود 4 یعنی 4 واړه طرفونه او حدود او یا 3 حدود هم بیانوي. او همدغه شان که دغه مدعا بها ځمکه په 4 او یا 3 طرفونو کې ګاونډیان یا همسایه‌ګان چې اصحاب الحدود ورته وایي ولري، نو د دغه اصحاب الحدود نومونه او د دوی د پلارانو او نیکونو نومونه به هم مدعي په خپله صورت دعوه کې لیکي. او که په اصحاب الحدود کې کوم یو داسې شخص وي چې مشهور او معروف وي، نو بیا یوازې د ده نوم ذکر کول هم کفایت کوي، د پلار او نیکه نوم ذکر کولو ته یې ضرورت نشته. البته که مدعا بها ځمکه ډیره مشهوره او معلومه وه او له حدودو بیانولو څخه مستغني وه، نو بیا د داسې مدعا بها ځمکې د حدودو بیانول هم شرط نه دي، یعنی حدود به یې نه بیانوي. او همدغه شان که مدعي قاضي صاحب ته ووایي چې په دغه سند کې یا په دغه صورت دعوه کې چې کوم حدود د مدعا بها ځمکې لیکل شوي، دغه مدعا بها ځمکه زما ملکیت ده، نو په دغه صورت کې همدغه سند او یا صورت دعوه ورکول قاضي صاحب ته هم کفایت کوي، نو پر مدعي د مدعا بها حدود دوباره بیانول شرط نه دي. دا هم د یادونې وړ ده چې که مدعا بها یعنی هغه شی چې مدعي دعوه لري پر مدعا علیه باندې که ځمکه وي، مثلا خالی میدان وي یا زراعتي ځمکه وي او یا په حکم د ځمکې کې وي، لکه د اوسېدو کور وي
او یا بالاخانه وي، خو مدعا علیه د مدعي له حق او ملکیت څخه منکر وي، د مدعي حق او ملکیت یې نه بولي، نو د مدعي د دعوې کولو په صورت کې او یا د ګواهانو د ګواهۍ په صورت کې به اولا د دغه مدعا بها ځمکې ښار ذکر کوي، ثانیا به د دغه مدعا بها ځمکې قریه، کلی او محله ذکر کوي، ثالثا به یې کوڅه او حدود اربعه یا حدود ثلاثه ذکر کوي، او همدغه شان اصحاب د حدود اربعو یا ثلاثو به یې هم ذکر کوي، خو که دغه ځمکه اصحاب الحدود ولري او د هغوی نومونه او د هغوی د پلارانو او نیکونو نومونه به هم لیکي، خو په هغه تفصیل سره چې کوم تفصیل فقهای کرامو لیکلی. او دا مسله هم یاد لرئ چې که چیرې د مدعا بها ځمکې په یو طرف او حد کې د یو مړي د وارثانو ځمکه وي چې لا تقسیم شوي نه وي، نو د ځمکې د حدودو بیانولو پر وخت به د دغه وارثانو نومونه او نسب بیانوي، داسې به نه لیکي چې په پلانی طرف د مدعا بها ځمکه کې د پلانی متوفا د وارثانو ځمکه ده، بلکې د وارثانو نومونه او نسب به یې بیان کړي. وجه یې دا ده چې وارثان مجهول او نامعلومه دي، ځکه چې د وارث د لفظ اطلاق په ذوي الفروضو او عصبو او ذوي الارحامو ټولو باندې کیږي، نو نه معلومیږي چې کوم یو وارث د متوفا د مدعا بها په پلانی حد کې واقع ده. البته بعض علما ولیکلي دي چې که د مطلقې ورثاو بیان وکړي چې په پلانی حد د مدعا بها ځمکه کې د پلانی متوفا د وارثانو ځمکه ده هم کفایت کوي، اگر که نومونه او نسب یې بیان نه کړي. او دا مسله هم یاد لرئ چې مدعي به په خپله صورت دعوه کې دا هم لیکي چې دغه مدعا بها ځمکه د مدعا علیه په لاس او قبضه کې ده په ناحقه، او زه ترې د اخیستلو مطالبه کوم. دا به په صورت دعوه کې ځکه لیکي چې ځمکه خو د قضا مجلس ته نشي راوړل کېدی چې ورته په لاس سره اشاره وشي او متعینه شي، نو بناءً ځکه د ځمکې تعیین او تعریف په حدودو بیانولو سره کیږي. البته د ځمکې په تعیین او تعریف بیانولو کې به شروع له اعم څخه کوي د اخص پر لوري، لکه څرنګه چې په نسب کې هم شروع له اعم څخه وي د اخص پر لوري. یعنی پر مدعي واجب دي چې اولا به د مدعا بها ځمکې ښار لیکي، او ثانیا به کلی او محله لیکي، او ثالثا به کوڅه لیکي، او رابعا به حدود د مدعا بها لیکي، لکه څرنګه چې همدغه تفصیل په درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4م جلد صفحه 190 د 1423 مادې په شرح کې په تفصیل سره لیکل شوی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.